دا د بلخ ولایت مرکز کې د کب پلورونکو رسته ده چې سلګونه ځوانان د ماهیانو په پخولو بوخت دي. د هوا په سړېدو سره خلک د ماهي له غوښې ډیره ګټه اخلي. په همدې حال کې د مزار شریف کب پلورونکي وایي د واورې ورېدو سره یې کارونه بیا مخ په ښه کېدو دي. ورته مهال یو شمېر ماهي پلورونکي وایي نظر نورو موسمونو ته د ژمي په راتلو یې پیریدونکي زیاتیږي او کارونه یې ښه وي. شیرمایي، تغاره، زغاره کبان په مزار شریف کې ډیر پلور لري. ماهی رقم است. همین ماهی زغاره و تیاره شیرماهی سه رقم مردم زیادتر میخره. لقه هم چنان هست در بازار، ماهی لقه را هم میخرن. ماهی رقم است دیگه، در بازار زیاد است ماهی. در فعلا که ماهی هایی که زیاد میه تیاره، زغاره، لقه، شیرماهی، همین 4 رقم فروشاتش بسیار زیاد است. دغه کب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار د ښه والي یوازینی لامل د داخلي فارمونو ملاتړ او د بهرنیو هیوادونو څخه د واردېدونکو کبانو مخنیوی دی. دوی له پانګوالو غواړي چې په هیواد کې د کبانو د روزنې فارمونو باندې پانګونه وکړي. تجارای ما اگه همینجا فرم جور کنه فعلا خیلی دکان است، 100-200 دکان است. اگه روزانه در 100 لک 200 لک در پاکستان پیسه حواله میشه، باید همین داخل خود کشور ما باشه خوب است. د یادونې وړ د ماهي غوښه ډیره ګرمه ده چې د ژمي په موسم کې ډیر خلک خوري او بیلابیلې ګټې لري، لکه بدن غښتلی کوي، د سترګو دید او هډوکي قوي کوي او د پریشانۍ په له منځه وړلو کې هم مهم رول لري.